السلام علیکم ګران شاګردانو راځو چې روغ جوړ بس راځو د نن سبق چې دی هغه هم انګلیش کنورسیشن په انګریزي کې خبرې اترې د دې سمه کې چې سبق شروع کړو یو خبرې اضافه کول غواړم زه 15 کال کې چې زه د انګریزي ورته وایم نو زما تجربه دا ده چې یو غټه ستونزه د شاګردانو دا ده چې هغه انګریزي سپیکینګ دی په انګریزي کې خبرې کول نو ځکه زما کوشش دا دی چې زه ډېرې جملې د انګریزي سپیکینګ دپاره راوړم نو ستاسو هم دغه هیله ده چې دغه د انګریزي ویډیو ښه په غور ښه په مهنت سره ګورئ ستاسو سپیکینګ به ډېر ښه حل شي ستاسو د سپیکینګ مسله به ډېره ښه حل شي او سپیکینګ به مو سم شي راځئ جملې له سره واورئ Are you tired؟ آیا ته ستړی یې I am exhausted زه ډېر ستړی یم exhausted معنا ډېر ستړی Is something wrong؟ آیا یو څه پېښه ده یو څه غلط دی یو څه خبره شته یو څه سوي دي I don't want to talk right now زه نه غواړم چې اوس خبره وکړم right now معنا اوس سمدلاسه Why are you angry؟ ته ولې ناراضه یې I am not angry زه ناراضه نه یم I am sad زه غمجن یم Why are you sad؟ ته ولې غمجن یې I lost everything زما څه هر څه ورک دي ما هر څه له لاسه ورکړل یعنې راسه ورک شول ټول شیان You can still succeed You can still succeed ته اوس هم کولی شې چې بریالی شې Okay صحیح دی I won't give up easily Okay I won't give up easily صحیح دی زه به په اسانۍ سره نه پرېږدم What is bothering you What is bothering you څه شی تا پریشانه کوي I am worried about interview I am worried about interview زه د مرکې په هکله پریشانه یم No need to worry No need to worry د پریشانۍ خبره نشته ضرورت نشته Everything will be okay هر څه به سم شي How can I be happy زه څنګه خوشحاله کیدی شم Just always think positive Just always think positive صرف همیشه مثبت فکر کوه Can you show it to me Can you show it to me آیا ته دا مت راښکاره کولی شې I will show to you later زه به تا ته وروسته درښکاره کړم Can you do it alone Can you do it alone آیا ته دا یوازې کولی شې I think I can I think I can زما په خیال زه کولی شم How long will it take How long will it take دا به څو وخت ونیسي I have no idea زما سر نه به خلاصېږي زما سره داسې طریقه نشته Who will you go with Who will you go with ته به د چا سره ځې I will go with myself I will go with myself یا by myself زه خپله ځم یعنې خپل ځان سره Who are those people هغه خلک څوک دي They are my friends هغه زما ملګري دي Where do you work Where do you work ته چیرې کار کوې I am unemployed right now I am unemployed right now زه د اوس لپاره بېروزګاره یم بیکاره یم right now معنا اوس سمدلاسه فعل حال Why do you live alone Why do you live alone ته ولې یوازې اوسې I have no other choice I have no other choice زه بل انتخاب نه لرم یعنې بله چاره لاره نه لرم Did I do something wrong Did I do something wrong زما څه شی غلط شولو No it is not your fault No it is not your fault یا ستا قصور نه دی یا No it was not your fault یا ستا قصور نه و Why don't you talk to me ته ولې زما سره خبرې نه کوې I don't want to talk to anyone زه نه غواړم چې د چا سره خبرې وکړم Then what do you like Then what do you like نو بیا ته څه شی خوښوې I don't like anything زه هیڅ شی نه خوښوم زما هیڅ شی نه خوښېږي What kind of person are you ته څنګه انسان یې I just kid زه خالي ګپه کوم How did it happen دا څنګه پیښ شو It happened by mistake دا په غلطي کې پیښ شو رامنځته شو What happened to your hands What happened to your hands په لاسو دې څه شوي دي I fell down the stairs I fell down the stairs زه درځنو ایله شوم نو مننه ګران شاګردانو دا زموږ د نن سبق انګلیش کنورسیشن خبرې اترې د دوو خلکو ترمنځ خبرې اترې یو ساده جملې یو انسان ویلی چې دا یې د دوو خلکو ترمنځ وي دې ته کنورسیشن وایي گفتگو خبرې اترې که مو سبق خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ